څرنګه چې کیله په خپل ترکیب کې ویټامین B6، ویټامین C، ډي فایبر او مګنیزیم لري، نو دا مواد ستاسې بدن ته کومې ګټې لري او د کومو ناروغیو د رامنځته کېدو څخه موږ ژغوري. اول، ویټامین B6. کیله په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه ویټامین B6 لري، نو د ورځې د یوې کیلې خوراک مو د ویټامین B6 ورځنۍ اړتیا پوره کوي. نو ویټامین B6 د ستاسې بدن ته لاندې ګټې رسوي. اول، د وینې د سرو حجراتو په جوړېدو کې زیاتوالی راولي، نو په دې سره تاسې د وینې د کمښت د رامنځته کېدو څخه ژغوري. دویم، د ستاسې په بدن کې شحم او کاربوهایدریت د انرژۍ د تولید لپاره په مصرف رسوي. دریم، د پروټین په میتابولیزم کې مهم رول لري. څلورم، د ستاسې په بدن کې هغه راډیکال کوم چې د میتابولیزم په نتیجه کې تولید شوي وي له منځه وړي او بدن مو د راډیکال د زیان څخه ساتي. پنځم، د عصبي ناروغیو د رامنځته کېدو څخه مو ساتي. دویم، ویټامین C. څرنګه چې کیله په خپل ترکیب کې ویټامین C لري، نو ویټامین C مو بدن ته لاندې ګټې رسوي. اول، د ستاسې د بدن حجرات او انساج د زیانمن کېدو څخه ساتي. دویم، د اوسپنې په جذب کې مهم رول لري. دریم، په بدن کې د کولاجین په جوړېدو کې زیاتوالی راولي، چې دا بیا د پوستکي په زخم او د هډوکو په مضبوط ساتلو کې مهم رول لري. څلورم، په دماغ کې د یوې مادې چې سیروټونین نومیږي د دې په تولید کې زیاتوالی راولي، چې دا ماده بیا د خوب د سایکل په تنظیم کې مهم رول لري. دریم، کیله په خپل ترکیب کې مګنیزیم لري، چې مګنیزیم په بدن کې د کولاجین په جوړېدو کې زیاتوالی راولي، چې دا بیا د پوستکي هغه زیان کوم چې د راډیکال له کبله منځته راغلی وي دوباره ترمیموي. څلورم، پوټاشیم. څرنګه چې کیله په خپل ترکیب کې پوټاشیم لري، نو دا د فشار د ناروغۍ په کنټرول او همدارنګه د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو مخنیوی کوي. پنځم، فایبر. څرنګه چې کیله په خپل ترکیب کې هضمېدونکي او نه هضمېدونکي فایبر لري، چې دا د وینې د غوړو د اندازې په راکمولو او همدارنګه د کولمو د ګټورو بکټریاوو د ډېرېدو او همدارنګه تاسې د کولمو د یو شمېر ناروغیو لکه د قبضیت د رامنځته کېدو څخه ساتي. او همدارنګه کیله د پوټاشیم په لرلو سره تاسې د معدې د زخم د رامنځته کېدو او د زړه د سوي د رامنځته کېدو څخه ساتي.